د ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. خوښ او خوشحاله یم چې نن یو ځل بیا در سره په یوه ښکلي او معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. زموږ نن ویډیو د دې باره کې ده چې څنګه کولی شو بلیک افیکټ فلټر والا ویډیو د ځان لپاره جوړه کړو. اکثره نن سبا په ټیک ټاک کې دا ویډیوګانې په ټرینډینګ کې روانې دي، نو څنګه کولی شو چې دغه ویډیو موږ او تاسو د خپل ځان لپاره جوړه کړو. د دې لپاره د یو اپلیکیشن ضرورت دی، نو تاسو به راشئ پلی سټور ته او پلی سټور کې به ولیکئ الایټ موشن. دا چې مو ورته ولیکلو نو له دغه ځای څخه به الایټ موشن را ډاونلوډ کړئ. ما مخکې تر مخکې انسټال کړی، نو زه یې اوپن کوم. چې کله یې تاسو اوپن کړئ نو ځینې پرمیشن راځي، هغه به الاو کړئ. د دې یوه خوبۍ دا ده چې تاسو کولی شئ آفلاین هم په دې کې خپله ویډیو فری جوړه کړئ. د بلیک افیکټ ویډیو جوړولو لپاره به لومړی راشئ، په دا جمع نشان باندې به کلیک وکړئ. هغې نه وروسته به خپل سایز ورته وټاکئ چې هر یو سایز کې تاسو غواړئ ویډیو جوړه کړئ، نو هماغه سایز به ورته انتخاب کړئ. مثلا زه ورته 4x5 سایز انتخاب. هغې نه وروسته به په کریټ پراجکټ باندې کلیک وکړئ. په هغې کلیک کولو نه وروسته به راشئ او په دغه لاندې جمع نشان چې دی په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې له کلیک کولو وروسته به راشئ میډیا ته. په میډیا چې مو کلیک کړو نو دلته تاسو کولی شئ چې خپل ویډیوګانې هم بلیک افیکټ ته واړوئ او عکسونه هم کولی شئ چې بلیک افیکټ ته واړوئ. نو زه ورته یو عکس راخلم، زه غواړم یو عکس بلیک افیکټ ته واړوم. مثلا دغه یو عکس زه غواړم بلیک افیکټ ته واړوم. نو دا د دې انګل زه داسې تغییر کوم، 90 درجې کوم. له هغې وروسته به چې دی دا سکرین ته داسې فول کړئ. سکرین ته چې مو کله فول کړو، له هغې وروسته به په دغه ځای باندې داسې کلیک وکړئ چې تر څو تاسو له دې مینو څخه ووځئ. نو دلته تاسو د دې سایز هم غټولی شئ چې هر څومره تاسو غواړئ د دې سایز غټ کړئ. مثلا زه همدا 5 ثانیې غواړم. وروسته به بیا دلته کلیک وکړئ. کله مو کلیک وکړو، هغې نه وروسته به دلته په دې پلس اپشن باندې کلیک وکړئ او دې شیپ کې دا دویم شیپ چې دی په دې باندې به کلیک وکړئ او داسې به دا ټول سکرین ته فول کړئ. داسې به دا د ټول سکرین ته داسې فول راولئ. له هغې وروسته به په کالر اینډ فل باندې کلیک وکړئ. کالر او فل باندې له کلیک کولو وروسته به راشئ دغې رنګ ته. دا رنګ چې مو ورته انتخاب کړو نو له هغې وروسته به راشئ په دغه ځای کې به کلیک وکړئ، داسې چې له مینو څخه تاسو بهر شئ. بیا به په همدغې کالر باندې رنګ باندې به کلیک وکړئ. له رنګ کلیک کولو وروسته به په بلینډینګ اینډ کاپیسټي په دې باندې به کلیک وکړئ او لاندې به راشئ او په دا ډیفرنس باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به په سبسټرک باندې کلیک وکړئ. له دې کلیک کولو وروسته به بیا راشئ په دغه ځای کې به داسې کلیک کړئ. بیا به راشئ په همدې کلر باندې به کلیک وکړئ او په افیکټ باندې به کلیک وکړئ او اډ افیکټ باندې به کلیک وکړئ. په دې له کلیک کولو وروسته به راشئ سرچ ته او سرچ کې به ورته ولیکئ کاپي بیکګراونډ. کاپي چې ورته ولیکئ نو خپله راځي. نو دغه دی په دې باندې به داسې کلیک وکړئ. له هغې وروسته به په سټنډرډ سیټینګ باندې کلیک وکړئ. نو دا باندې سې ځای په ځای پرېږدئ او دغه ځای کې به داسې کلیک وکړئ تر څو د مینو نه تاسو بهر شئ. بیا به په دې کالر باندې کلیک وکړئ. له هغې وروسته به بیا په افیکټ باندې کلیک وکړئ. له هغې وروسته بیا په اډ افیکټ باندې او په سرچ کې به بیا ویر کړئ GAU ګاشین بلر. دا به تاسو ته راوړي. GA چې ویر کړئ نو تاسو ته به ګاشین بلر په خپله راوړي. په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا به سټنډرډ سیټینګ باندې کلیک وکړئ. له دې کلیک کولو وروسته به راشئ دغه ځای ته. په دې ځای باندې به کلیک وکړئ او دا 1.5 سل دی او دا 1.5 سل چې دی دا به 200 کړئ. داسې بیا به دغه ځای کې کلیک وکړئ. دې ځای له کلیک کولو وروسته به بیا راشئ په دې کالر باندې به کلیک وکړئ. بیا به په افیکټ باندې
بیا کلیک وکړئ. له افیکټ کلیک کولو وروسته به په اډ افیکټ باندې کلیک وکړئ. له دې ځای څخه به بیا سرچ بار ته راشئ او دلته به ورته ولیکئ اکسپوژر اینډ ګاما. ایکس چې ورته ولیکئ نو تاسو ته به په سر کې راوړي اکسپوژن اینډ ګاما. په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا به په د سټنډرډ سیټینګ چې دی په دې باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به راشئ په همدې اکسپوژر اینډ ګاما باندې به داسې کلیک وکړئ. اکسپوژن چې دی نو دلته چې دی دا تاسو د خپلې ویډیو مطابق کموئ زیاتوئ. نو دا به 10 کوئ. لاندې ګامه چې دا غواړئ تور راولئ، غواړئ سپینې راولئ، نو د ویډیو مطابق چې دی هغه به ورته زیاتوئ کموئ. مثلا دا 1000 دی، زه دا کمومه 9,500 یا 900 ته راولم 910. بیا لاندې افسټ دی، افسټ هم همداسې د خپلې ویډیو مطابق کموئ زیاتوئ. صحیح ده. داسې به چې دی د خپل ویډیو مطابق دا کموئ زیاتوئ. له دې وروسته بیا په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. نو دا ټولې ویډیو ته نه ده لاړه شوې دا افیکټ. نو دلته به راشئ په دې کالر باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به همداسې راشئ اخر سر ته به چې راورسېدئ نو په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ تر څو دا افیکټ ټولې ویډیو ته ورسیږي. نو چې په دې باندې م کلیک وکړو نو زموږ افیکټ چې و هغه ټولې ویډیو ته ورسېدو. د سیف کولو لپاره به په دا پاس کونج کې کوم نشان چې دی په دې باندې کلیک وکړئ او ویډیو باندې به کلیک وکړئ دلته. او دلته به خپل سایز ورته چې دی انتخاب کړئ، کوم سایز کې چې تاسو غواړئ دا صف کړئ. ایچ ډي کې، فول ایچ ډي کې، ایس ډي کې، هر یو کې چې تاسو غواړئ صف ته کړئ، صفتولی شئ. نو زه په ایچ ډي کې غواړم، لو کوالټۍ کې، های کوالټۍ کې، هر کوالټۍ کې چې تاسو غواړئ کولی شئ دا سیف کړئ. له هغې وروسته به چې دی په ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ نو ستاسو ویډیو چې ده هغه به سیف شي. کله چې تاسو ویډیو سیف کوئ نو هغې دوران کې به تاسو سکرین نه لاک کوئ او نه به کوم بل اپلیکیشن خلاصوئ. نو دا وه د بلیک فلټر ویډیو. که ویډیو مې خوښه شوې نو له ملګرو سره یې شیر کړئ. د نورو ښایسته معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.